بسم الله الرحمن الرحیم. په سلامونو نیکو هیلو مو هرکلی کوم درنو هیوادوالو، په دې هیله چې جوړ روغ د صحت او عافیت جامې وبرتني. قدرمنو هیوادوالو، تاسو وطن تلویزیون ګورئ او د طبیب او ټولنې خپرونه کې زه میرویس امیري ستاسې په خدمت کې حاضر یم. قدرمنو هیوادوالو، تاسو وینئ چې زه نن د سینوها عقلي او عصبي روغتون ته راغلی یم. دلته به د ډاکټر صاحب نصیب احمد مسعود سره د عقلي او عصبي ناروغیو په اړه خبرې وکړو. د دې ناروغۍ عوامل څه دي، د دې ناروغۍ نښې څه دي، او د دې ناروغۍ د مخنیوي لپاره څه کول پکار دي. ډاکټر صاحب، تاسو ته ښه راغلاست وایو، ستړي مه شئ. ډېره مننه، تاسو هم پخیر راغلی. مننه. ډاکټر صاحب، موږ خو دې له څهرې او نوم سره اشنا یو، که هیوادوالو ته هم لنډ ځان معرفي کړئ. مننه. زما نوم ډاکټر نصیب احمد مسعود، د عقلي عصبي ناروغۍ متخصص په سینوها عقلي عصبي روغتون کې. مننه ډاکټر صاحب. خوشحاله یم چې نن تاسو په خپرونه کې لرو. قدرمنو لیدونکو، تاسو وینئ چې ډاکټر صاحب اوس فعلا په سینوها روغتون کې د عقلي او عصبي ناروغیو متخصص ده. دا چې په دې روغتون کې کوم خدمات موجود دي، کوم خدمات دوی وړاندې کوي، د دې ناروغۍ عوامل او نښې څه دي، څه کول پکار دي، په دې اړه به له ډاکټر صاحب سره نور هم بحث ولرو. نور موږ سره پاتې شئ. ډاکټر صاحب، په لومړي کې که دا راته ووایي چې د سینوها روغتون څومره وخت کېږي چې په فعالیت یې پیل کړی دی، او اوس مهال تاسو څومره ناروغان یا مراجعین لرئ؟ سینوها عقلي عصبي روغتون د یو کال په دې خوا په کابل کې فعالیت شروع کړی دی. موږ فعلا په 4 بخشونو کې خپل خدمات عرضه کوو، لکه عقلي عصبي بخشه، رواني مشورې برخه، فزیوتراپي بخشه او داخله بخش. او موږ د ورځې تقریبا 25 نه 30 ناروغان لرو، تر څو موږ ټول ناروغانو ته رسیدګي وکړو، ځکه چې زموږ درملنه صرف دوا مربوط نه ده، موږ مریضانو ته رواني مشوره هم ورکوو. مننه ډاکټر صاحب. تر ټولو زیات په کومو برخو کې تاسو ډیر فعالیت لرئ؟ کوم ډول ناروغان تاسو ته دلته ډیر مراجعه کوي؟ موږ ته اکثره رواني ناروغان او عصبي ناروغان زیات مراجعه کوي. لومړي سر کې څنګه پوه شو چې د دې ناروغۍ هغه نښې عوامل څه دي، نښې څه دي چې موږ پوه شو چې موږ دا ناروغي لرو؟ رواني ناروغان په مختلفو لوحو دلته مراجعه کوي. لکه ناروغ موږ ته راځي زړه تنګوالی لري، له ژوند څخه بیزاره وي، له ژوند څخه خوند نشي اخیستی، د خوب ستونزې لري، ناروغ تکراري مشکلات لري، ناوړه افکار لري، ناروغ یادروي مشکلات لري، ناروغ د تمرکز مشکلات لري، ناروغ د ځان وژنې افکار لري، ناروغ ګډې وډې خبرې کوي، افکار یې مختل شوي وي. همداسې په نور لوحو کې دلته مراجعه کوي. ځینې ناروغان ډاکټر صاحب که وګورو کوشش کوي دا ناروغۍ پټه کړي یا یې له پنهانې کړي. دې ناروغانو ته تاسو توصیه څه ده، او د دوی کورنیو ته تاسو څه ویل لرئ چې باید دوی څه وکړي؟ زموږ د تجربه په اساس هغه خلک چې دغه ناروغۍ په کورنیو کې پټه کړې ده، هغوی اخره د ځان وژنې ښکار شوي دي، یا خپل ځان له منځه وړی، یا بل شخص له منځه وړی، یا شخص معتاد شوی دی. نو که هر څوک دغه ناروغۍ پټه ساتي، نو دغه مشکل ورځ پر ورځ زیاتېږي او هم د فامیل لپاره او هم د کورنۍ لپاره ناوړه مشکلات منځته راوړي. په دې وروستیو کې ډاکټر صاحب د دې ناروغۍ کچه تر کومې حده رسېدلې ده؟ که زیاته شوي وي، لاملونه یې څه دي؟ فعلا لکه موږ داسې منظم د ریسرچ واقعیت نه لرو چې په دې پر اساس مخکې لاړ شو، خو واقعیات یې زیات شوي دي. ځکه یو خو دا ده چې د افغانستان 40 کلونه په دې خوا تاوتریخوالي جنګ کې ښکیل هېواد و، له غیره په دې خوا هم ناروغۍ تر اوسه پاتې دي، حاصلات تر اوسه هم شته، او فعلا هم ناروغۍ شته، او که ورته توجه ونه شي ممکن ده چې تعداد ورځ پر ورځ زیات شي. څه کول پکار دي د دې ناروغۍ د مخنیوي لپاره تر څو دا ناروغۍ کچه یې کمه شي او دا ناروغۍ له منځه لاړه شي؟ تر ټولو مهمه خبر دا ده چې د دغه ناروغۍ په مورد باندې د ټولنې د پوهاوي کچه لوړه شي، په روغتیایي خدمات په رواني عصبي برخه کې نور هم زیات شي، لکه تاسو غوندې میډیا رسنۍ په دې کې فعال سهم ولري، په مکتبونو، ښوونځیو او په مدرسو کې خلکو ته د دې مورد باندې تعلیمات ورکړل شي، او همدارنګه کورنۍ باید په دې باندې آګاه شي، خبر شي، تر څو دغه ناروغانو سره ښه چلند وکړي، دوی تحقیر نه شي، دوی په بد نوم یاد نه شي. مننه ډاکټر صاحب. تاسو وایئ چې سینوها روغتون نوی فعالیت باندې پیل کړی ده. تاسې د دې ناروغانو لپاره کومې اسانتیاوې رامنځته کړي دي؟ موږ د دې ناروغانو لپاره په څو بخشونو کار کوو. یو خو درملنه ده چې موږ دوا ورکوو. دوهم بخش موږ رواني مشوره ده. موږ فعال مشاورین لرو چې هغوی ته د منظم د تقسیم اوقات مطابق رواني مشورې ورکوي، او همدارنګه موږ فامیلي تداوي هم لرو.
که چیرې په کورنۍ کې ستونزې موجود وي نو د کورنۍ ټول غړي راغواړو کلینیک ته او د هغوی ته منظمې او لازمې مشورې ورکوو. او همدارنګه د دې څخه علاوه موږ بعضې تشخیصي وسایل هم لرو چې په هغې اساس موږ کولی شو چې بعضې عصبي امراض تشخیص کړو. رواني ناروغۍ په مختلفه کټګوریو صنفونو ویشل شوي دي. هره ناروغۍ فرق کوي. د یوې میاشتې د یوې هفتې د 3 میاشتو تر 1 کال پورې حالانکې تر ټول عمر پورې امکان لري چې ناروغ له درملنې او رواني مشورې څخه استفاده وکړي. او که چېرته ناروغ په وخت سره مراجعه ونه کړي لکه مخکې چې ما وویل دا ناروغۍ په قدم په قدم بل پړاو ته داخلېږي او حالانکې په اخر کې د دې امکان هم شته چې ناروغ خپله ځان د منځه یوسي یا بل څوک د منځه یوسي یا ناروغ کیدای شي په معتادو باندې اخته شي، مخدره موادو باندې اخته شي او یا د ټولنې باندې او په فامیل باندې یو لوی بار وي د دوی په اوږو باندې او بیا د هغې کنټرول سخت دی. یوه کورنۍ چې کله په کور کې یو ناروغ ولري او هغه ناروغ دغه لاندې نښې ولري نو موږ فکر کوو چې شخص په رواني او عصبي ناروغۍ اخته دی. لکه په دوامدار شکل زړه یې تنګېږي، ژاړي، له کور څخه تښتي، انزوا او جداوالی اختیار کړی وي، کور ته نه راځي، فامیل موږ ته وایي چې دا شپه ورځ موږ څخه ورک وي او ناروغ د ځان وژنې افکار لري. هر وخت وایي چې زه غواړم نور ځان له منځه یوسم. کله کله ناروغان موږ ته وایي چې غواړم چې پلانی شخص د منځه یوسم او کله کله غواړي چې پلانی شخص ته ضرر ورسوم. ناروغ وایي چې زه کار نشم کولی، ستړیا احساس کوم او همدارنګه ناروغ وایي چې درس مې نه زده کېږي. او د دې څخه علاوه بعضې ناروغان زیاتې خبرې کوي، موږ ته مراجعه کوي، غټې غټې خبرې کوي او بعضې ناروغان بیا چوپ پاتې کېږي، په کور کې هېڅ خبرې نه کوي. او بعضې ناروغان موږ ته راځي چې کورنۍ وایي چې دا چې کله کور ته راشي نو په تکراري شکل لاسونه وینځي او ډېرې اوبه مصرفوي، بار بار اودس کوي، په تشناب حمام کې ډېر وخت تېروي. په ماشومانو کې هم ډېر ناروغان موږ ته راځي وایي دا ماشوم دومره شوخ دی چې په کور کې هیڅ نه کیني، که کور ته راشي کله ټلویزیون چالان کړي، کله پیاله ماته کړي، کله شیشې ماته کړي، کله چې د باندې وځي هلته جنګونه کوي. او همدارنګه دغه اشخاص آخر ته دې حد ته رسېږي چې دوی په مخدراتو کې مصاب کېږي، دوی غلط انډیوالان لري، دوی کور ته نه راځي او همدارنګه دوی موږ ته په داسې لوحه کې هم راځي وایي چې زه داسې فکر ته راځي زه مړ کېږم، زړه مې درزا کوي، د ډار او ویرې احساس کوي، د خپل ځان سره خبرې کوي. ناروغ کله کله وایي چې ما سره څوک خبرې کوي، یو نفر دی ما سره خبرې کوي او ما ته وایي چې د پلانی شخص د منځ یې ما ته دستور راکوي. او همدارنګه په نورو لوحو کې داسې ناروغان موږ ته مراجعه کوي او لازم کومک ورسره کوي. دا ناروغۍ د ښځینه او نارینهو ترمنځ څه توپیر لري چې په نارینهو کې کومه کچه رسېدلې ده، په ښځینهو کې کومه کچه رسېدلې ده، دوی ترمنځ فرق څه شی؟ بله هغه بیا موږ ته معلوم دي چې بعضې امراض دي چې په ښځو کې زیات دي او بعضې په نارینهو کې زیات دي، خو په ټوله کې عصبي او رواني ناروغان په افغاني ټولنه کې په ښځو کې 2 چنده نسبت نارینهو ته ډېر دي. مننه ډاکټر صاحب. که دا راته په ځوانانو کې د دې ناروغۍ تر کومې کچې رسېدلې ده، ډېره ده، کمه ده او اصلي لاملونه یې څه دي؟ بله په ځوانانو کې هم واقعیت شته. د رواني ناروغۍ لاملونه ډېر زیات دي. موږ هغې دپاره یو په انګلیسي کې یو ماډیول لرو، بایو سایکو سوشل ماډل. لکه د انسان په مغز کې بعضې مواد دي، د هغې زیاتوالی کموالی، د انسان د مغز اناتومیک تغییرات، ضربې مغزي ضربې لکه حادثات او همدارنګه د طفولیت په دوران کې د ژوند په جریان کې د مختلفو ناوړو حادثاتو سره مخامخ کېدل او د دې څخه علاوه د مختلفو سټرسونو رواني فشارونو سره مخامخ کېدل او د هغې نه مدیریت کېدل او همدارنګه طبیعي حوادث لکه زلزلې، طوفانونه، مهاجرتونه، بېځایوالی، فقر، غربت، د سواد کچې نشتوالی. مننه ډاکټر صاحب. وروستۍ پوښتنه به دا وي تاسې په سینوها روغتون کې هېوادوالو ته دغو ناروغانو ته عقلي و عصبي ناروغانو ته کومې اسانتیاوې رامنځته کړي دي؟ څنګه دغو ناروغانو هېوادوالو ته ډاډ ورکوئ تر څو تاسو ته مراجعه وکړي؟ په سینوها عقلي عصبي روغتون کې درملنه معیاري ده، د اصولو په اساس ده. دلته چې ناروغ راځي موږ یې ښه صحیح ارزیابي کوو. د دوا ترڅنګ ناروغ ته رواني مشوره چې ډېر مهم بخش دی او په ډېرې کلینیکونو کې فکر کوم نشته.
موږ د هماغه اصولو مطابق هم ادویه، هم رواني مشوره، هم فامیلي کورنۍ درملنه او د څخه علاوه هم تشخیصي وسایل هم لرو. دغه ټولې اسانتیا او همدارنګه د بستر امکانات ټولې اسانتیا ورته شته او انشاءالله کوم مریضان چې راغلي دي بیرته خوشحاله تللي دي. ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب چې د زیات مشکل سره موږ ته وخت راکړ. له تاسو څخه ډېره مننه چې زموږ غږ مو تر هېوادوالو پورې ورسوه. قدرمنو هېوادوالو، تاسو ولیدل د ډاکټر صاحب خبرې مو واورېدې. عقلي او عصبي ناروغي هم د بدن د نورو ناروغیو په څېر جدي پاملرنې ته اړتیا لري. باید موږ دې ناروغۍ ته پاملرنه وکړو تر څو په دې ناروغۍ باندې اخته نه شو. که چېرته په موږ کې د دې ناروغۍ نښې نښانې پیدا کېږي له کورنیو څخه د ډاکټر صاحبانو دا غوښتنه ده که چېرته په کورنۍ کې یو شخص په دې ناروغۍ اخته وي، تاسو هغه نښې نښانې واورېدئ چې ډاکټر صاحب تاسو ته ویلې، موږ باید دې ته جدي پاملرنه وکړو او صحي مراکزو ته مراجعه وکړو. عقلي او عصبي ناروغي هم د نورو ناروغیو په څېر د درملنې وړ ده او تاسو هم کولی شئ چې سینوها روغتون په کابل کې تازه په فعالیت پیل کړی دی. تاسو واورېدل چې سینوها روغتون هم خپلو هېوادوالو ته برابري کړي دي. قدرمنو لیدونکو، دا وه د طبیب او ټولنې خپرونه چې ما میرویس امیري تاسو ته وړاندې کړه. تر بیا چې زه ستاسې په حضور کې حاضرېږم، تاسې په لوی او بخښونکي خدای سپارم. ښه وخت، ښې چارې، الله مو مل شه.